د کندوز ولایت شیریخ هم ځان ته یو څه وایي او دا چې د دې شیریخ کیفیت څه دی، څه پکې استفاده کیږي او ولې خاص دی، له ګران حاجی صاحب سره مرکه پرې لرو. حاجی صاحب ستړي مسئ په سر کې مانده نباشین. به امید جانجوریتان. چطور است بازارهای شیریخ؟ هوام گرم شده؟ خدا جان از هزار بار شکر میکشیم، کاروبار فعلا خوب است، شکر است. خب میتونید ماسکتان پایین کنید حاجی صاحب که صحبت‌هایتان درست بکنید. خوب حاجی صاحب شیریخ شما چرا خاص است؟ شیریخ ما به این خاص است که گفته اگامتا کارای ما خاص است. ستره است، شیر ما از شیر گوسفند است. شیر گوسفند است. این شیر گوسفند باز از کجا میکنید؟ پیدا میکنیم جای است. از مالدارا حتما میخرید. ما این 20 ساله بیپار داریم. ماشاءالله ماشاءالله. حاجی صاحب بجز از شیر شما از قیماق وطنی هم قیماق خالص قیماق وطنی حلوایی از شیر قیماق هم نمیگیریم، از شیریخ. چطور است مشتریا؟ شکر خدا، کل بیشتری از ما راضی هم از میخورم، تشکری هم میکنم دیگه، خیلی خوشحال هستم. چند کره دارین؟ به حساب شیریخ 4 دانه است. 4 کره به حساب شیریخ دارین. کدام رقم شیریخ ها را میپذین؟ فعلا خود 4 رقم شیریخ است. فضال و گلاس است، هم است، کیله است، ساده است، جاله دار است. 5 رقم. نه دیگه هر میوه که بخواید نفر جور میکنیم. خب و دیگه بایستان از انگور گرفته تا سیب، از همه میوه. خب ما که میبینم میوه تازه هم است، البته جوس هم جور میکنیم. جوس هم جور میکنیم، از هر میوه، از هر چیزایی که بگه براتون آماده میکنیم ان شاء الله. بسیار خوب. ما اینجا مغزباب میبینم، میوه خشک پسته را میبینم، بادام را میبینم. ایرام شما استفاده میکنین؟ کلی مغز وطنی اصلی است دیگه. اگر بادام باشه، پسته باشه، کلگی. و در اینجا شیره خرما، مربا، عسل یا را چه قسم استفاده میکنید؟ یه عسل کی است در چی میندازیم؟ در حساب جاله برف که میشه، با در حساب شیرینیش از عسل کار میگیریم دیگه. شیره خرما در حساب یک دیزاین شیریخ است، در حساب جوس است. بخاطر از اینجا مربای زردک است، مربای آلو گیلاس است. در شیریخ چی همدار کار میگیریم، از آلو گیلاس تا ساده. ای پسته فکر میکنم، این پسته را آرد کردین یا پودر؟ ماشینک میدان میکنیم. خب ماشینک میدیش میکنین. و این پسته را و بادام زنده مندازین؟ بله، او را کسی خواسته بود با زنده میندازیم برش. بسیار خوب. عزت شما بخیر. شیریخ شد، چند نوع میوه، از میوه تازه شاله شد، بجز از این جوز شد راستی. و دیگه چیز میپذین؟ دیگه 5 رقم شیریخ هست دیگه، 2 رقم جوز است. 2 رقم نظر به فصل. نظر به فصل میوه تشکر حاجی صاحب. حاجی صاحب اگه اجازه باشه ما یک دفعه کره را میبینیم، باز برای ما یک شیریخ خاص جور کنیم، نموز شیریخ های خاص باز میشینیم صبح انشالله که میخوریم باز شیریخ. د شیریخ کره تراغلیو لفرادجان سره د فرادجان مټ ز ګورم ارومرو د کره تاول د شیریخ چې پکې جوړیږي دا ولک سودمند کاروي که تو فرادجان گفتم یک ذره مشکل خواد بود شیریخ پختن. بله مشکل خواهد، بسیار مشکل است. خب مسلکی نباشه دیگه وادایی کار نمیشه. خب چند سال از شیریخ میپزی؟ ما مدت اگم 20 سال میشه دیگه. فعلا در دکان شیریخ پزی اصلا 15 سال میشه که فعالیت میکنم. خب بسیار خوب. چرا شیریخ قندوز یک ذره خاص هست؟ علتش چی است؟ علتش ده است که شیر خاص در قندوز است، شیر طبیعی، شیر گاو است. دیگه با شیریخ ما خاصه به خاطر که مشتریای ما خاص است دیگه، ما زحمت زیاد میکشیم. دیگه موارد خاص آدم که مشتریت باشه دیگه از مکه کی خاص شده میتونه. در اینجا چند رنگ شیریخ هم میبینم. یا چی است؟ بله. این شیریخی که میبینی شیریخ هم است. شیریخ هم است. اون دیگه شیریخ ساده است که کد این شیریخ هم است؟ بله. خب دیگه اینیش هم شیریخ آلو بالو است. خب بله. این شیریخ فعلا داریم ما. خب شیریخ آلو بالو را که می چی تو یک دوار داره یک دفعه؟ شیریخ آلو بالو نه؟ بله. این در یک کره چند رقم شیریخ میپذین شما؟ خب این شیریخ آلو بالو است؟ شیریخ آلو بالو است بله. ماشاءالله ماشاءالله. این شیریخ آلو بالو است. در این آلو گیلاس اوش میکشیم؟ بله خود آلو گیلاس جوسش میکشیم با همراه شیر مخلوط میکنیم، میاریم اینجا آمادهش میکنیم. فراد جان ما میتونیم تو بتم میکره چیره؟ بله چرا نمیتونی؟ چه قسم یک یادم بده باز بعد از یک دفعه این ساده است میره. ساده مزاده.
خب این برادرای دیگه ما هم شیریخ هم میپزن. خب شیریخ هم میپزین شما و شما مخصوص کار مخصوص تا نمی است که مخصوص کار ما مخصوص هم پخته است. کردن است. بله. خب پخته کردن سو برادر دیگه ما هم او آلو گلاس پخته آلو میکنه. گیلاس پخته میکنه. ماشاءالله. خب فراد جان اگه اجازه باشه ما می کره را یک دور بدم که میتونم یا نمیتونم. چرا نه بدن من ماشاءالله نام خدا دوستانو باور وکړئ دا د هر سړي کار نه دی دا رښتیا هم چې هماغسې خاص کار دی د خاصو خلکو چې په دې کار باندې بلد وي ماشاءالله فراد جان چې د مټې هم قوي دي پهلوان هم دی دې ته همداسې پهلوان کس په کار دی په هر صورت لکه څنګه رنګه مې چې مخکې ویلي وو د کندوز ولایت شیریخ خاص دی تاسو یې د دې شیریخ په کیفیت باندې پوه کړئ فراد جان او دوستانو چې ولې خاص دی دلته خاصې شودې استفاده کیږي یعنی پیور او هغه اصلي شودې د غوا او د میږو شودې ترڅنګ یې پیروی دی او ترڅنګ یې رقم وچه میوه لکه پسته و بادام و چارمغز څنګ کې یې مختلفې مرباګانې شات او دا څه دغه علتونه دي چې کندوز ولایت شیریخ یې خاص کړی دی فراد جان بله روز چقدر شیریخ مشتری ها میای استفاده میکنن ما والا از حساب دیگه بخیر به حد ماشاءالله که شیر برات بگم 150 160 لیتر شیر ما روزانه خب 160 کیلو تا 150 کیلو مصرف داریم بله مصرف داریم و مشتری لیتر شیر لیتر خب و مشتری ها از داخل قندوز میان یا دیگه ولایت ها میان از تمام ولایت ها خود پیش ما میمون داریم مشتری داریم میان دیگه قندوزی خود ما هست ماشاءالله مزار میان زیادتر پلخمری بغلان از فخار میان شیر خود بجز از یخ دیگه چیز استفاده میکنین برف و یخ یخ و نمک از دیگه چیز نیست نمک به خاطر چی که به خاطر که یخ هم میکنم یخی چیز میبره قالب گیس میکنم مثلا یخیش به خاطر از اینکه یخ او کنه و یخ که نمک مخلوط شد یخ میکنه یخیش میبره یعنی هم میشه به این خاطر با شیرخ بحث میکنه تشکر فراد جان با امید جانجوریتان موفق باشید ما تشکر از برنامه‌تان شما را دیگه زیاد خیلی تشکر شیریخ مرا باز روان کنم اون شیریخ خاص را که گفتیم من منتظر هستم باز اون استفاده میکنم برکان که در ولایت نخورده باشید خب تشکر بخیر باشید خاص گفتیم دیگه شیریخ خودش خاص باید خاص باشه تشکر فراد جان بخیر باشید دوستانو تر څو چې فراد جان زما لپاره هغه خاص شیریخ چې وعده کړی ده جوړوي زه به لاړ شم د مشتریانو سره به مرکې ولرم له موږ سره پاتې شئ ستړی مه شئ وروره جوړې په خیر کراري ده سیاده ښه ده ماشاءالله ته خو شیریخ خوړلو کې ښه یې بد نه یې که څنګه ښه یم پکې څنګه ده شیریخ څنګه ده د دې ځای راضي یاستئ نه یې راضي خاص شیریخ ده موږ ته خو وایي د قندوز ډېر خاص شیریخ شیریخ دی فوق العاده شیریخ دی او دلته ډېر خلک راځي زموږ ډېر دوستان هم دلته راځي او موږ خپله راغلی زه د میدان پختې دغه نه راغلی ناحیې نه راغلی د ښار له هغې سره دا اوس خو دا خو شیریخ نه دی ستا شی ده دا ژاله ده ژاله ده ته د ژالې شوقي یې سیمیان دي مقصد پکې په ژاله کې وایي ډېر سیمیان غوندې سیمیان دي پکې او دا ورور دا دی ورور دی دا مې د تره زوی دی ښه د تره زوی دی دی بیا میوهیي شیریخ خوري څنګه څنګه خیر وي سیمان دي نصیب سه څنګه د شیریخ څنګه د مزهدار ده که نه ده ښه دی فوق العاده نور ولایتو کې تاسو شیریخونه خوړلي نه ولا اوسه پورې بدون فرخار نه او کابل نه بل چېرې نه یم تللی ښه هلته داسې شیریخ شته نه نه څه رقم چې دلته دی هلته مې نشته دی ښه هلته نشته مننه ډېره زیاته مننه کور وداد جور سفر سړي مس خوب هستین قرار است ان شاء الله صحت شما خوب است مننه ډیره زیاته تاسو ګورم چې ژاله خوري تاسو څنګه د ډیر د ژالې شوقیان یاستئ قندوز کې هم دا یو خوندور ځای هم دغه دی چې شیریخ ماشاءالله ډېر ښه دی او په نظافت کې او په هر څه کې فوق العاده دی نو جمعګینو دغه د قندوز ځوانانو دغه ټول دلته یو چکر راځي نو ټول وایي چې ځانګړتیاوې همدغه دي چې دا ځای خاص دی دا شیریخ خاص دی هرومرو دلته نظافت په نظر کې نیول کیږي او شودونه استفاده کیږي اصل شودونه د غوا او د میږو له شودونه شاید همدا یې ځانګړتیاوې
بالکل نظافت خو الحمدلله د ټولو ښه دی خو هر ځای ځان یو کوالټي لري خو د دې کوالټي او د دې د کومه ذایقه چې دا بیا د ډېر محنت یې پیستلی دی نو موږ په واقعیت کې خوشحاله یو او خدای دې دې په کاروبار کې نور هم برکت واچوي امین امین خدای دې تاسو غوندې مشتریان ورته ډېر کړي او ستاسې په لیدو باندې ډېر خوشحاله شولم تاسې خو ټولنیز ولمر کې هم ډېر لیدلي یاستئ خو نن قسمت شو چې نږدې نه مو لیدلی نو چوک سر کې زموږ خپل دغه دي دوکانونه دي د الکترونیکس ان شاء الله که وخت هم پیدا کړل چې موږ ته یو موقع میسر شي چې ستاسې مهمان نوازي وکړو ډېر مننه ډېر زیات خوشحاله سو خدای دې تاسو په کارونو کې برکتونه واچوي خدای دې تاسو همیشه وهڅوي چې راسئ شیریا خونه استفاده مننه سلامت اوسئ مهرباني سلام خوب هستین بخیر سلام هستین خوب هستین قرائز ان شاء الله خوب سلام علیکم آیسا خوب هستین قرائز ان شاء الله چطور است شیریخ بیخی بتاب است بیخی بتاب است خود تو سال که من نزدیک خودت بیشنم که خب گفتین بیخی بتاب است چطور است راضی هستین بله راضی هستین از شیریخ بله خب همیشه میاین یا امروز آمدین والا امروز آمدیم آمدیم 5 6 دفعه آمدیم خب امروز دیگه آمدیم خب امروز روز جمعه است روز خاص است آمدین بله خب همیشه چطور است مزه شیریخ بچش خودت من پساد میچشم از خودت هم سوال بیخی برابر است خب به نظرت ارزه و پیسی را که میتی؟ والا ارزش داره خب ارزش داره خب خوبه که ارزش داشته باشه تا شیریخ میخوری اینجا یا جوس موسام میخوری؟ والا فعلا شیریخ میخوریم خب شما چطور؟ ما قدمی نندوالا آمدیم بیادرخان ماست بیادرخان ماست اون بیادرخان ماست روز جمعه است دیگر روز تفریح است همینجا آمدیم ما تیم یک شیریخ بکنم خب نوش جانتان همو گفته یگان تا مزه بکنین و لذت ببرین اون همراه رفیقاست شیریخ و مزه شیریخ شما چند میشه بفرمایید نوش جانتان دوستانو زما شیریخ هم آماده دی د ژمنې په اساس ما سره ژمنه سوې ده چې تا ته یو خاص شیریخ جوړوو زه ورځم شیریخ خورم تاسو هم راسره پاتې سئ